نسبي امنیت هم سر وخوړم. یوه ورځ کې 2 سترې چاودنې او درانه تلفات. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان له ختیځ ننګرهار راپورټونه وایي د جلال آباد ښار په صرافۍ مارکیټ کې چاودنه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور BBC پښتو ته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 6 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي، خو ځینو صرافانو ویلي چې یوه صراف په دغه پیښه کې له ټپونو وروسته په روغتون کې ساه ورکړې. عیني شاهدانو BBC پښتو پاڼې ته ویلي چې له چاودنې وروسته ګڼ امبولانسونه د پیښې ځای ته ورغلي او ټپیان د پیښې له ځایه روغتونونو ته لیږدوي. یوه صراف BBC ته وویل چې پیښه د بولۍ ځای کې ماسپښین مهال رامنځته شوې ده چې د زخمیانو شمېر له 10 هم پورته دی. دغه صراف چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي ځینې ملګري یې ټپیانو ته د وینو ورکولو لپاره د ننګرهار مرکزي روغتون ته تللي دي. بلخوا نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د 3مې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یوه ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیه قمندانۍ ویاند آصف وزیري تایید کړی دی چې چاودنې 6 کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.